سوال یوې خور کړی دی او هغه دا چې وایي زما خاوند مړ شوی دی او په ما پسې خلک ډېر راځي میلمانه کم راځي له راځي خوا کې ورسره زما د روح کور دی بلکل دیوال په دیوال خو زه چې دی نه عفوا خوا کې ورسره زما د پلار کور دی او زه عدت وي د پلار په کور کې تېروم ځکه چې د خاوند په کور کې یوازې وم او دا خو عذر دی داسې ټایم کې ښځه راتلی شي نو زه د پلار په کور کې عدت تېروم د پلار د کور سره خوا کې د چا کور دی د رور کور دی دیوال په دیوال نو زما خواله خلک ډېر راځي زما مور بیماره ده مشره ده هغه تنګېږي هغې ته تکلیف دی نو که زه چېرته د ورځې د رونو دې کور ته اوړم د دې لپاره چې مېلمنو استقبال هلته کوم د شپې بیا راوړم دلته راځم زما دا کار به صحیح او که نه الجواب کومه ښځه چې عدت تېروي د خاوند د مرګ نه بعد یو خو دا وایي چې زه د پلار کور ته تللی یم نو دا عذر دی ځکه چې څوک را سره نه وو یک یوازې به کور کې و نو څنګه هلته وخت تېر عذر شو خو د پلار کور کې تېری عدت اوس که دا د دې کور نه وزي راوځي نو دلته دا مسله یاده کوي چې کومه ښځه چې عدت تېروي که نه دا د کور نه د ورځې وتی شي د حاجت لپاره د شپې به نه وځي الا که د شپې یو انتهایي ضرورت راشي د ورځې وتی شي د حاجت لپاره لکه ډاکټر له ځي کور نه څه سامان راوړي څه ضرورت او دې کې حدیث دی د جابر رضی الله عنه هغه وایي زما خاله و ترور مې وه نو هغې له خاوند طلاق ورکړي او دا اگر که دغه مسله ده د طلاق و ده خو زه ضرورت مسله ذکر کوم نو هغې عدت تېرو د طلاق هم عدت دی نو خوا کې ورسره د هغې باغ و کجورې وي ونې وي هلته به ورته راوته نو یو کس ولید نو هغه کس منع کړه نو وایي چې هغه به رسول الله سلم پسې لاړه چې یا رسول الله دا مسله ده دا امام ابو داود دا روایت راوړی وي رسول سلم ورته وایي چې ته وځه وته یې شي ته ځکه چې کله ته وځې د دغه ونو د ساتلو دپاره د ځمکې د ساتلو دپاره سبا له به ته صدقه وکړي یا څه د خیر کار به پکې وکړي دغه شان یو روایت کې داسې هم راځي چې څه کسان شهیدان شوي وو د احد په غذا کې نو د هغوی بیبیانې په رسول سلم پسې راغلي یا رسول الله وایي د شپې موږ یوازې یریږو موږ د شپې په کورونو کې یریږو نو موږ چې دی شپه په بل ځای کې تېرو خپلوانو کره چا کره چې سهار شي بیا کورونو ته واپس ځو چې دا کار به زموږ صحیح دی رسول صلی الله علیه وسلم ګوره تاسو بله طریقه کوئ ځئ د چا خواته که هغه خپلوانو کور دی که د څوک ملګري دی د هغې خواته ورځئ لاړ شئ هغې سره کښېنئ وخت تېر کړئ کله چې د خوب ټایم راشي نو بیا دې هر زنانه خپل کور ته واپس لاړه شي نو دوی ته د دې وتو اجازت ولې میلاو شو ضرورت دی یوازې د موږ یریږو نو موږ هم دې خور ته دا وایو که چېرته د ضرورت په بنا او مور یې بیماره ده او هغې ته تکلیف جوړېږي او تنګېږي او دا خوا کې کور دی د رور او هغې ته ځي صرف د مېلمنو د استقبال دپاره د ورځې او بیا د شپې واپس راځي نو دې کې به څه حرج نه وي انشاءالله والله اعلم